د فلم په شروعات کې موږ یو ایرپورټ ګورو هلته کې یو سړی را روان وي او د هغې نوم پلی وي. هغه خپلې فیملۍ ته د ټلیفون کولو کوشش کوي خو له هغې د موبایل بیټري لو وي او هغه یو بد نه خپلې ښځې ته ټلیفون کوي. خو اچانکه دا ټولو خلک عجیبه غوندې کې چغې شروع کړي او دغه ټولو خلک په موبایل باندې خبرې کوي او یو خطرناک شانتي اواز د دوی د غوږونو پردې هم وشکوي او د دغه اواز په وجه باندې د دوی حالت دومره خراب شي چې د دوی د خولې نه غږونه هم را شروع شي او ډیر زر دغه خلکو نه زومبیانې جوړې شي یعنی بلاګانې. او په دغه ایرپورټ کې چې کوم سم خلک وي دا په هغې باندې وټوپ کي او هغې وخي او دغه شانتي په هغه ایرپورټ کې خلک ځانونه بچ کوي او هلته نه منډې وخي او کومو خلکو نه چې زومبیان جوړ شوي وو هغه دومره لیوني شو چې دا خلک رانیسي او هغې مړه کوي. څه به یې د بره چدرونه لاندې رالړه کړو او څه به یې ونیولو او دیوال څه به یې ډغرې ورکولې او کومې جنۍ چې هلته کې ټلیفون پولیس ته کړی و هغه هم اوس یوه زومبي جوړه شي او دا هلته کې د رسټورنټ یو مالک وګورو چې د هغې په لاس کې یو غټه چاړه وي او په خلکو کې منډي او بیا دغه سړی دې پسې را روان شي او کله چې بیا دغه سړی را منډه کړي او په چاقو پې حمله وکړي دا خپل بیګ راولي او هغې ته یې ونیسي او ځان ته بچ کړي. خو ډېر زر هلته کې پولیس راشي او د دې په لاسونو کې تومانچې وي او په دغه بلاګانو باندې ډزې کوي. پلی ته د یوې خبرې احساس کېږي چې کوم خلکو هم پولیس ته ټلیفون کړی و صرف هغې نه زومبیانې جوړېږي او بیا پلی د نورو خلکو ته وایي چې چا دا هم زنګ مه میلاوئ او تاسو به بچ شئ. پلی چې کله منډې وخي هغه د ایرپورټ نه بهر ته دوه تیارې ګوري چې په خپلو کې وجنګېږي او یو غټه چاودنه وشي او یوه تیاره خو تباه شي او دغه ایرپورټ دننه راننوځي او په دغه حادثه کې ډېر زیات خلک مړه شوي وي. پلی پهله نه دلته نه تښتېږي او هغه په دغه حادثه کې بچ شي. پلی په صدر کمر دغه ایرپورټ نه ځان بچ کوي او بهر ته رامنډه کوي خو دې پسې یو دوه زومبیانې شوي وي او په دې باندې حمله وکړي. پلی دې څه په طریقه باندې ټرین سټیشن ته بار وځي او هلته کې دغه لرګاډی ودرېږي او هغې نه دوه کسان روځي او دا پلی د لاسه ونیسي او هغه ټرین ته یې دننه راولي او د بلاګانو نه یې بچ کړي. په دغه ټرین کې ډېر زیات خلک موجود وي او دا صحیح خلک وي او دې کې یو هم زومبي نه وي او نه یې پکې بلا وي او پلی دې ته وایي چې تاسو څوک هم ټلیفون ونه کوئ او نه ټلیفون باندې خبرې. خو بیا هلته کې دغه ټرین ډرایور راځي او د هغې نوم ټوم وي او هغې دې ته وایي چې دغه ټول ټرینونه اوس بند شوي دي او موږ به دغه ټرین نه بهر ته وځو او پیدل به ګرځو او دغه سرنګونونه به ځان وکاږو. خو په دغه ټرین کې ټول خلک یېرېدلي وي او دوی د ټرین نه بهر ته نه وځي. دلته کې ټوم او پلی او یو بل کس ته دغه ټرین نه بهر ته وځي او حرکت کوي. خو یو بله راشي او په دغه هلک باندې په تبرګي حمله وکړي او د هلته کې مړ کړي. دغه اواز چې کله د نورو خلکو واوري هغه د دې طرف ته هم رامنډه کړي او دې نه دا ګزارش شي چې دا سم خلک نه وو بلکې دا هم زومبیانې وې او ډېر لږ ساعت کې دلته کې ډېرې زیاتې زومبیانې راشي او پلی او ټوم دې نه ځان بچ کړي او بهر ته ځان وکاږي او څنګه چې بهر ته راشي دغه سرنګ دروازه په زوره باندې بنده کړي. دوی اوس په سړک باندې ولاړ وي هلته کې یو بلډینګ ته دوی راننوځي. دغه بلډینګ کې ډېر زیات خلک په ځمکو باندې پراته وي او دې نه ډېر زیاته وینه هم تللې وي. ټوم چې کله د پلی کور ته راشي د هلته کې څه عکسونه ګوري چې عجیبه غونده کې وي. پلی هلته کې ګوري چې د هغې د کور ټلیفون خراب شوي وي او هغه د ټوم نه موبایل اخلي او خبرې ښځې ته رنګ کوي. ټوم ورته وایي چې د موبایل استعمال ډېر زیات مه کوه خو هلته کې یو میسج ګوري چې هغه ډېر زیات غټ وي او دوی پې پوه هم نه شي. ټوم دې ته وایي چې دغه موبایل په فریزر کې کښېږده چې دې بیټري ډېر زیاته ډاون نه شي. د شپې چې کله دوی دواړه په کور کې په ارام ناست وي خو د دروازه بهر نه څوک ډزوي. پلی ډېر په ارام دغه دروازه کلو کړي او د هلته کې یو جنۍ وګوري چې د هغې ګاونډی وي. هغه د وینو نه ډېر زیاته ګنده وي خو د هغه اوسه پورې زومبي نه وي جوړه شوي او دغه جنۍ په لاس کې چاقو وي او هغه ډېر زیاته پریشانه او یېرېدلې وي. پلی دغه جنۍ زر د کور دننه راولي او دا جنۍ ورته خپله کیسه کوي چې زما د مور نه هم زومبي جوړه شوه او مجبوراً ما هغه مړه کړه. خو پلی هغې ته وایي چې لاړه شه او ته حمام وکړه او هغې ته خپلې ښځې جامې ورکوي. پلی دلته کې فیصله کوي چې زه بهر ته وځم او زه خپله فیملي را پیدا کوم ولې چې دغه ټولې کیسې نه پهله ما خپلې ښځې سره خبرې وکړي او هغه بلکل ټیک ټاک وه او کیدای شي چې زما ښځه او زوی اوس هم ژوندي وي. ټوم او هغه جنۍ هم ورته وایي چې موږ هم درسره ځو خو دوی لږ ارام وکړي او ډېر زیات ستړي وي. بل سره دوی هلته کې هغه زومبیان ډېر زیات په تعداد کې ګوري چې د میږیانو په شاندې په دغه سړکونو باندې ولاړ وي خو دوی ځان سره هتیار والي او لاندې په سړک باندې راکوشي. دوی هلته کې څه زومبیان ګوري چې په سړک باندې ولاړ وي خو هلته کې څه دوه هلکان په موټرسایکل باندې ناست وي او کله دغه زومبیان چې د دې اواز واوري هغه دې پسې شي. سړک هلته کې خالي وي او دغه موقع فایده اوچته کړي او دوی هلته نه تېر شي. دوی په سړک باندې تېرېږي او هلته کې یو بوټ وګوري او دوی ته د امید پیدا شي چې په دغه کور کې موږ ته څه حاصله میلاوېدی شي او بیا دوی په طریقه باندې دغه کور ته دننه راځي او په ارام ځي.
دغه جنې مخکې وي او دا چې د کله لاندې تاخانې ته لاړ شي دا هلته کې ډېر زیات مړي وګوري چې په ځمکه پراته وي او دغه خلک هغه زومبیانو خوړلي وي او هر طرف ته دغه وینه پرته وي. دوی بیا کوټې ته راشي او لکه ډېر زیاته اسلحه او تومانچې پرتې وي او څومره اتیا چې دوی راغونډولی شو دوی په خپلو بیګونو کې واچوي او هلته نه لاړ شي. بار چې کله دوی راشي دوی هلته کې یو هلک ګوري چې په جولاکۍ ناست وي او له هغې په غېږ کې یو سپی وي. دوی چې کله دوی ته خواته راشي نو له هغې د دې رخپو اوازونه واوري او هغه هلک راپاڅي کي او له هغې په لاس کې تبرګې وي او له هغې په مخ هم ډېرې زیاته وینه لګېدلې وي. دا هم یو عام انسان و بلکې یو زومبي وه او ټوم په دې باندې ډز وکړي او دا هم مړ کېږي. دغه ډز اواز سره هلته کې ډېرې زیاتې زومبیانې د ځنګل نه روځي او دوی پسې شي. خو دوی په لاسونو کې تومانچې وي او په دغه زومبیانو باندې ډزې کوي او کله چې دوی مړه کړي دوی هلته نه ځنګل ته مړ نه کړي او په منډه یو سیند خواته راشي او دوی هلته کې یو کښتۍ پرته وي او له هغې لاندې پټ شي. بلاګانې هم دغه سیند ته راشي خو دلته کې نور پرېوځي او دغه بلاګانې هلته کې بالکل هینګ پاتې شي. دغه بلاګانې مخکې حرکت نشي کولی او ملته کې ولاړې پاتې شي او د غرونه ډېرې زیاتې چغې وخي او لږ ساعت پس دوی مخونه تاو کړي او هلته نه په ارام سره لاړ شي. پلی او ټوم چې کله دا وګوري ته پته ولګي چې کله دغه نور پرېوځي دغه زومبیان بالکل حرکت نه کوي او دوی په ارام شي. دوی په هغه کښتۍ کې کښېني او له سیند بل خواته راواوړېږي. ټوم دې نه تپوس کوي چې دغه بلاګانو ته زموږ لوکیشن څنګه پته ولګي. مطلب موږ چې چېرته هم لاړ شو یو زومبي موږ پسې راشي او هغې نه پسه ډېرې زیاتې زومبیانې موږ پسې کېږي. پلی ورته وایي چې کله هغه هلک په جوله کې ناست و او هغې کله موږ وکتو نو هغې په موږ باندې چغه کا او د هغې د چغې په وجه د هغه نور زومبیان هم موږ وکتو او د دې دماغونه یو بل سره کنیکټ دي او دوی موږ کتی شي او د دې مطلب چې دغه ټولو بلاګانو دماغ یو بل سره کنیکټ دی. او دغه شان د ټوم کلی او هغه جنې هلته نه روان شي دوی ټوله ورځ مزل وکړي او په دې باندې شپه راشي او د شپې دوی هلته کې د میوزیک اواز اوري. کله چې دوی هغه ځای ته راشي نو دا یو کالج وي هلته کې یو پرنسپل او یو ماشوم پکې وي. دغه پرنسپل دوی ته وایي چې کله پورې دغه میوزیک لګېدلی دی نو تاسو د خطرې نه بهر یئ او دې نه پس دوی درې واړه یو تخانې ته راوړي کوم ځای کې چې ډېرې زیاتې زومبیانې په یو ګراونډ باندې اوده وي او دغه د ګانو اواز د دوی د موبایلونو نه راتلو. پرنسپل یو زومبي په خپې باندې وهي او هغې نخ پکټ کوي خو دغه زومبي بالکل هم حرکت نه کوي او هغه مسلسل اودوي او دغه ګانې یې اوري او بیا دا پرنسپل دې خپلې دفتر ته راولي او دغه کیسه کوي چې دغه زومبیانې کله پورې اودوي نو موږ ته به فایده وي خو کله چې دوی د خوبه راپاڅېدو دوی به ډېرې زیاته تبۍ جوړه کړي او دغه شان ټوله دنیا به ختمه شي خو دې نه پهله چې دغه بلاګانې راجګې شي موږ ته پکار چې ټولې بلاګانې ختمې کړو. بیا د دغه پرنسپل او ماشوم خپل پلان ښیي چې موږ په دغه میدان کې به د ټولو بلاګانو باندې پېټرول واچو او تیلی به ورته کړو دا ټول به وسوځو. هغې نه پس پلی او ټوم په یو ټرک کې کښېني او هغې کې ډېر زیات پټرول وړي او بیا دغه زومبیانو له پاسه ګرځي او دا پټرول په هغه زومبیانو باندې اچوي. دغه پرنسپل په ترکمان کې یو ګین اچوي او په هغې باندې اور ولګوي او دا ترکمان په دغه زومبیانو باندې رالړه کړي او ډېر زر په دغه بلاګانو باندې اور ولګي او دغه شانتې موږ ډېرې بلاګانې ګورو چې په هغې اور لګېدلي او هغې مړه کېږي. خو څه بلاګانې په دې کې جګې شي او هلته نه منډې وخي خو پلی او ټوم په دې باندې په خپلو اسلو باندې ډزې کوي او هغې هم ختموي خو بیا هغه اور د دې ټرک ته هم راشي او هلته کې یو غټه چاودنه وشي په کوم کې چې دغه پرنسپل مړ شي. خپل پرنسپل چې کله دغه ماشوم مړ وګوري هغه ډېر زیات په ژړا شي او ډېر خفه هم شي خو پلی دا ځان ته رانږدې کوي او دغه ټول خلک هلته نه بیا مخکې حرکت کوي. دوی چې کله مخکې حرکت وکړي دوی یو بلډینګ ته راشي او دغه ځای د خطرې نه ډېر بار وي او دوی فیصله کوي چې موږ به دغه بلډینګ کې ایسار شو او دوی ډېر زیات ستړي هم وي خو پلی ته د تشناب د ساجبه غونډه کې اوازونه راځي او کله چې دا جګ شي او دغه باتروم ته راشي د هلته کې یو هلک ګوري چې هغه هم یو زومبي وي او د دې شکل هم ډېر زیات خطرناک وي او بالکل د بلاګانو په شانتې وي. دا هغه هلک د ټولو زومبیانو مشر و او دا هغه پیله کس و چې کوم د زومبي جوړه شوې وه. دا چې کله پلی ته وګوري هغه دې باندې په خندا شي او دې ته رانږدې شي او په دې حمله کوي. پلی هم چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویرېږي او د خپله تومانچه وکاږي او په دې باندې ډز کوي خو دې نه پوهېده چې دا په هغې ډز وکړي د هلته کې د پلی سترګه کولو شي او موږ ته پته ولګېده چې پلی دلته کې خوب کته. خو کله چې دا خپلو ملګرو سره خبرې وکړي دغه ټولو ملګرو یو شانتې خوب کتلی و دا یو چې باخوندکي خبره وي او دغه ټول ملګري په حیرت کې لاړ شي. خو ډېرو خبرونو نه پس کله چې دوی د خپل بلډینګ نه بهر ته روسي دي هلته کې ډېر زیات موبایلونه ګوري چې چا ورته اور ورلګولی وي او بیا دوی ته هم په موبایلونو باندې رنګ راشي خو دوی هم د خپل موبایلونه راوالي او دغه د اور ډېرې ته یې ورلړه کړي. خو کله چې دوی لږ مخکې راشي دوی هلته کې یو بهر ګوري او هغې د پاسه یو بورډ لیکل شوي وي چې ځان سره موبایلونه مه راوړئ خو دوی په هغه زبان باندې نه پوهېږي او دوی سوچ کوي چې دغه څه یې لیکلي دي خو دوی سره خو پیله نه موبایلونه نه وي او بیا دوی دغه کلب ته دننه لاړ شي.
کله چې دوی دننه راشي دلته کې هم ډېر زیات خلک وي چې هغه اوس پورې زومبي نه وي او دغه خلکو یو پلان جوړ کړی وي چې دوی به یو کلي ته ځي کوم ځای کې چې موبایل نیټورک نشته ظاهره ده چې په دغه کلي کې موبایل سیګنال نشته او دغه کلي کې به څوک موبایل هم نه استعمالوي او دغه شانتې دغه کلي به د زومبي نه بچ وي دغه ټول خلک ویده شوي له شپې دغه ښځې ته څه اوازونه راځي او هغه راجېږه شي دا چې کله دروازې ته راشي نو هغه خو بنده وي خو د دغه چغې د دروازې بل سایډ نه راځي او دغه ښځه دغه دروازې سره غوږ لګوي او اواز اوري خو پلی هم دلته کې سترګه کولاوه شي او دغه ښځې به چې کله د روانوي په لارې کې به دې باندې څه خلکه حمله وکړي او لږ ساعت پس دغه ښځې نه هم بلا جوړه شي او په پلی باندې اټیک وکړي خو دا نه معلومېږي چې آخر دغه خلکه څنګه بلاګانې شوې خو د چغو سرو په وجه باندې ټوم هم راپاڅېږي او دغه خلک چې کوم بچ وي دا د بلاګانو ځان بچ کوي پلی په یو بلا باندې ډز وکړي او هغې نه ځان بچ کړي او ټوم هم بیا راپاڅېږي او ډېر زیاتې زومبیانې مړه کوي او بیا دغه ښځه د یو انسان په غوږ کې په دې ځای کې چغه ووهي او دلته کې موږ ته پته ولګي چې یو زومبي چې کله به انسان په غوږ کې چغه ووهي نو هغې نه هم زومبي جوړه شي او دلته کې دغه ټولې بلاګانې بې کابو شي او کوم خلک چې بچوي په هغې باندې هم اټیک وکړي او هغې هم خوري خو هلته کې ټوم او هغه جنۍ خپلې تومانچې راولي په دغه ټولو بلاګانو باندې ډزې وکړي او دوی یې ختمې کړي او دوی هلته کې لږ ډېر خلک دغه زومبیانو نه بچ کړي خو اوسه پورې هغه بوډۍ ښځه ژوندۍ وي او دغه جنۍ یو راډ راولي او په دې باندې په سر باندې حمله وکړي او دغه شانې دغه بوډۍ ښځه هم هلته کې ختمه شي او مړه شي خو دوی هلته کې هغه جنۍ ګوري چې د زومبیانو په وجه باندې دا ډېر زیاته زخمي شوي وي او دې نه ډېره زیاته وینه روانه وي او مړه کېدو والا وي او دوی دواړه اوچتوي او بهر یې راولي او نور ته یې اچوي خو دا جنۍ ډېر زیاته زخمي وي او دا بچ کېږي نه او لږ ساعت پس دا مړه شي او دوی ورته قبر وکړي او هغې کې ښاخه کړي او هغې نه پسه دا درې واړه مخ کې حرکت وکړي خو دوی ته د هغې خبرې پته نه وي چې د خوب کې دې کومه بلا کتري وه هغه اوس هم ژوندی ته په دې باندې نظر ساتي دوی به په یو بس کې ناست وي او دغه بس ډریور په ځنګل په منځ کې دغه بس ودرې او هغې نه کوشي او لاړ شي پرې هم دغه بس نه راکوشي او دې سړي پسې مخکې لاړ شي دغه بس ډریور ورته وایي چې هغه د بلاګانو مشره بلا زما په دماغو کې ننوتې ده او زه نه غواړم چې زه نور مخکې ژوند وکړم او زه اوس غواړم چې ځان مړ کړم خو د مرګ نه پیله دا دې ته یو موبایل او یو پرچه ورکړي او ورته وایي چې کله صحیح وخت راغی نو ته دغه نمبر باندې رنګ وکړه او اچانکه دلته کې یو چاودنه وشي په کوم کې چې دغه ډریور مړ شي او پلی لرې لاړه شي پلی په دغه بس کې کیني او ښار ته راشي او ډېر ژر پلی خپل کور ته راننوځي خو کله چې د کور دننه راشي دلته کې څوک هم نه وي خو د دې زوی په فریج باندې پیغام دې ته لیکلی وي چې زما مور نه اوس زومبي جوړه شوه او زه اوس هغه کلي ته ځم چې د هغې نوم دی کیشوک پلی چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات غوسه شي دا هلته کې سامان اخلي او اخوا دېخوا یې لړه کوي خو کله چې دا تخنې ته راشي دا هلته کې زومبي وګوري چې په دې باندې حمله وکړي خو دغه زومبي ډېر زیاته طاقتور وي او دا پلی مقابله نشي کولی پلی هم دې سره مقابله کوي خو هغه پرې ډېر زیات طاقتور وي خو ټوم په صحیح وخت باندې راشي او دغه زومبي ونیسي او شاتن یې بهر ته لړه کړي او بیا دغه زومبي راپاڅېږي او ټوم ونیسي خو کله چې دا ټوم مړ کړي شاتن یې بیا پلی حمله وکړي هغه یو غټ لرګی راخلي او دا په سر باندې ډېر زیات غوزارونه وښي کوم ځای چې دغه زومبي شاته لړه شي خو بیا ټوم هم راپاڅي او خپله تومانچه راوالي او په دې باندې ډېر زیاتې ډزې وکړي او دغه شانې دغه زومبي هلته کې مړه کړي خو کله چې دغه زومبي د مخ نه کپړه اغوشي ته پته ولګي چې دا بل څوک نه بلکې د دې ښځه وه په کوم باندې چې پلی ډېر زیات خفه شي او ډېر زیات پریشانه هم شي دوی سره اوس بله لاره نه وي او دا هغه موبایل اخلي کوم چې د هغه بس ډریور دې ته ورکړی و او په پرچې باندې چې کوم نمبر لیکلی شوی و دا اوس هغې ته ټلیفون کوي خو ټوم چې کله دغه بس راشي دا هلته کې ډېر زیات بمونه دې کې وګوري او دوی ته اندازه وشي چې دغه موبایل ته رنګ کولو سره دغه ټول بمونه به والوزېږي اوس د پلی زوی هغه کلي کیشوک کوي او دا فیصله کوي چې دا په هلته کې یوازې سي او په هر حالت کې به خپل زوی راپیدا کوي دا بیا ټوم ته د خپلې د ښځې د ګاډي چابي ورکوي دا بیا ټوم او هغه ماشوم ته وایي چې په هر حالت کې تاسو کینیډې ته لاړ شئ او دغه ماشوم ته یو سپری په لاس کې ورکوي او دوی چې په کومه لارو تېرېږي ته هلته کې خپل نومونه لیکه او زه به د دې په مدد باندې بیا تاسو پسې راشم پلی بیا دې درې واړو ملګرو ته غاړه ورکوي او هلته نه په خپل بس کې کیني او مخکې حرکت کوي پلی بیا هغه کلي کیشوک ته راځي دا په لاره کې یو ټاور ګوري چې دغه ټولې بلاګانې هغې نه څلور طرفه تاویږي او دا په بس کې کیني او دغه زومبیانو کې په منځ کې روان شي او په هغې باندې هم خیږي دا هلته کې د زومبیانو مشر وګوري دا خپل بس په تیزه کې او دغه زومبي په بس باندې ووایي په کومه اجازه ډېر زیات لرې لاړه شي پرې د خپل بس نه راکوز شي او په دغه زومبۍ باندې ډېر زیاتې ډزې وکړي دغه زومبیانو په منځ کې دا له خپل زوی اواز واوري او بغیر فکره دا رامنډه کړي او دغه زومبیانو منځ کې راننوځي او خپل زوی په دې کې راپیدا کوي خو په دومره ډېر بلاګانو کې د خپل زوی راپیدا کول څه ګپ نه دی او کله چې منځ راشي د هلته کې به ځمکه باندې رالړه شي او دا بیا د هغه ډریور موبایل روکاږي او
خو څنګه چې یو بټن وخی هلته کې به یو غټه چاودنه وشي او دا هلته کې چاودنه کول ولا وي. خو اچانکه د دې زوی هلته کې راشي او دې ته ودرېږي، خو پلی چې کله دا وګوري دا ډېر زیات خوشحاله شي او خپل زوی ته غاړه ورکړي. خو بیا هلته کې د ټولو زومبیانې په خطرناک طریقې سره چغې شروع کړي. که د دې فلم بله برخه ګورئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ او انتظار وکړئ.